پنجاب کینګز ته د امید سره کاریا او پروینسمان د اورنج کپ سیالۍ ته ورنږدې شوه. د 2025م آی پی ایل سیالیو یو زړه راښکونکی ماښام د پنجشنبې په شپه په درمشالا کې ولیدل شو چیرې چې د پنجاب کینګز دواړو ځوانو او زړورو پیل کوونکو لوبغاړو ریان شاریا او پروینسمان سنگ خپل بریدونه ترسره کړه او د نندارچیانو زړونه یې وګټه. آریا په 34 ټپونو 8 منډې وکړې او پروین سنگ یوازې په 28 ټپونو 50 نسوځلې منډې جوړې کړې چې دواړو یو ځای د 122 منډو ملګرتیا وکړه. که څه هم لوبه د باران له امله تر 10.1 اوره وروسته ودرېده خو د ښکلې ملګرتیا د اورنج کپ سیالۍ ته نوې خوځښت ورکړ. پروینسمان اوس د دغه سیالیو شپږم تر ټولو غوره او آریا هم اتم تر ټولو غوره لوبغاړی دی او که دا روانه بڼه وساتي نو ډېر ژر به د غوره 15 لوبغاړو منځ ته داخل شي. په بل اړخ کې د افغان زلمي نور احمد توپچونه هم په زړه پورې او د یادولو ده چې اوس د 60 ویکټو سره د پراپل کپ په سر کې سیال دی او دا هم څرګندوي چې دغه فصل د ځوانو ستورو لپاره ډېر څه له ځان سره لري.